په هرات کې د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ د دې ولایت اوسیدونکي د دې مبارک میاشتې د راتګ هرکلی کوي او د اړمنو خلکو سره د خیریه خلکو د همکارۍ او مرستې غوښتنه کوي. واقعا این ماه مبارک رمضان ماه تعاون و ماه همکاری هست و خصوصا ماهی است که در این ماه رحمت و ماه همکاری و یک انسانی که یک خیر باشه و در این ماه مبارک رمضان خیر کنه و خیر از دیدگاه شریعت اسلام و از دیدگاه احادیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بسیار زیاد می باشه. دوی په هیواد کې د یو خوندي او سولیزې فضا د شتون هرکلی کوي او ټینګار کوي چې خلک کولی سي خپل عبادتونه په آرامه ذهن سره ترسره کړي. خو د دې ولایت یو شمېر دیني عالمان او سوداګر چې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو د هرکلي سربیره د روژې په مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو اجر د نورو وختونو په پرتله څو چنده زیات ګڼي او له اړمنو سره د مرستې غوښتنه کوي. توصیه ما برای همه دوستان خیرین و عزیزان است که در ماه رحمات و برکات قرار دارین کوشش بکنن دوستان ما که ثروت دارن از ثروت خود در این ماه استفاده بکنن. مسئله زکات و خیرات و صدقات برای بیوزنها یتیمها دست از اینا بگیرن که در این ماه از هر لحاظ فضیلت و برتری داره، خصوصا گرفتن دست فقرا. در ماه مبارک رمضان تمام تجار و سرمایه‌گذار و کسانی که دستشان باز هست و میتونن کمکی بکنن به شهروندان افغان و هموطنان ما، گرچه که تجار و سرمایه‌گذار همیشه در ماه مبارک رمضان و خارج از ماه مبارک رمضان به خیرین به مستحقین و ناتوانها همیشه کمک و همکاری کردند. هیرې دې نه وي چې هر کال په مختلفو مناسبتونو کې په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې یو شمېر سوداګر او خیریه اشخاص د ټولنې له اړمنو او بېوزلو سره د مرستې لپاره منډې وهي.